خو په دوی دواړو کې چې هره یوه ملامت وي در ټولو ځپلی او خدای خوار کړی زوی یا زوم وي یو خوار صیب ولې هغه خبره ده خواشه ملامته یم ژور ملامته ده ژور خو یې د کونج چوباته جوړه کړې ده ځینې مانو ته په خدای چې درواغ وایي خواشه سراسر په ملامته ده مانو څه درته ووایم هم د کومې ورځې څه چې زه د دغه بلاو کره راغلی یم په ما خوږه ګلارامه سوې ده چوپ شه چالاکې چرمشکۍ ته چپ شه بوډۍ جادوګرې ته کښېنه خبره به وکړو مانو د دې سره خو لا که زه ګډ سره کښېنم وایم زه په کور کې د دې د لاسه په سرو اوښکو ناسته یم ته اوس غواړې چې زه ورسره کښېنم د دې سره خو دې زما د سر دښمن لاندې کښېني نه داسې به وکړو کښې به نو خبره به سره سپینه کړو خبري به سره وکړو چې هر یو ملامت و سلامت به سره معلوم کړو تاسو پلیز کښېنئ مهرباني وکړئ اوس تاسو خپل شکایتونه بیان کړئ وایم اوس ته ورته وایه د مار لکۍ که کول زه ورته وایم یو وایم که زه د مار لکۍ یم ته به د لړم لکۍ یې زما د خوشحالیانو او د شادۍ دښمن یې د زوی چمچې چمچه خو ته یې د کوټګرې لورې د جادوګرې لمسی اوهو تاسو بیا سره په جنګ سواست موږ غواړو چې د دې مسئلې یو حل راوباسو موږ دا دومره ټایم ضایع کړی دی دا دومره سیالان مو راغوښتي دي د دې دپاره چې یو جرګه مرکه سره وکړو دا ستا چې د جنګو یو خاتمه وسي دا مشره ده اول به د دې سره خبر وکړو په کور کې هم دغه حال دی دا مشره ده وایم که مشر توب غواړي کشر هم د دنیا دود غواړي وو اشه دی اوس به یې واري دا واورو د دې برغزو به واورو بیا به تاسو ته راسو جي تاسو خپله بابولاله راته شروع کړئ مانو څه درته ووایم د دغې مشهور د لاسې مې زړه ده چې ټوټې دی لکه د پېښور چمبل کباب وایم یو دغه ونیوش دا ژبه ده لکه وچ چمبرخیال چې دا یو وارې راته شروع سي بیا دا نه وایي چې دا مې خوښه ده یا دا حقداره ده د مور پر ځای مې ده داسې مې سپکه کړي لکه د باد وړی هله مکرجینې وایم په دغه مکرې مانو زما خوږ میړه داسې راته ولاړ کړی دی لکه د کوی کاب شانګور دی وایم د بدن مې داسې تک شین دی د دغه جادوګرې د لاسه وایم هره ورځ د خبرې د مخه چپلاخه ده د بسم الله د مخه بوټ دی هله مانو همدی تک کشنه اړولی یم لکه شین بادرنګ دغه زما خالاجانې سوري میډم په دغه خبره باندې مې سر نسو خلاص چې دا د جادو څه کیسه ده مانو زویه څه درته ووایم د دې یوه مور ده چې یوه سترګه خو یې پرده راله شکر دی الله دې را بله هم وړنده کړي وایم د ګوډ جادوګر څه هغه تعویضونه راوړي هغه کوډې راوړي چې زوی مې نه مور پر مور بولي او نه خور پر خور بولي او نه ورور پر ورور وایم 40 ګانټې د دغې ژبورې په پښو کې پروت دی دا خو ما ته هم ژړا راغله دا ولې دا دې خواره سي دا دې بوره سي دا دې ړنده سي په دا دواړو سترګو ډېر زما د میړه او د زامنو د سره څه ته درواغ ولې وایې وایم زه خو پرون ګوډ جادوګر ته ورغلی وم هغه راته ویله ول ستا خواشه راغلې وه او یوه توره ګوډه چچکه هم ورسره وه او ویله چې ازما د مژور تعویضونه راکه هم خواره سې یو کوډې راباندې کړه تعویضونه راباندې کړه بیا دې زما چرګ هم غلا کړی او ګوډ جادوګر ته دې په شکرانه کې زما چرګه ورکول هغه خو د تا پلار راوړې وه هغه هم زما د تورکې زوی په پیسو اخیسته سوې وه خواره اریانه سې سپېرمېړې د زوی شوي شادۍ خو دې راڅه ځان کړلې خو چې ماښام راشي خوار سلام نه راچوي برایي ماښام یې جلبۍ او ممپلۍ او پستې راوړي وې داسې خپلې خونې ته تېرې کړې ولاکې دا ویلي دي چې ته مې اوس مور ناسته وې که مزدوره ناسته یې ما ته ژړا راځي ژاړه یو دا څه خو ته وا پوټې در باندې معلومې دي چې دا شان راوړه وام سهار زمانو جانه وام سهار زه د خونې مخ ته تېرېدم په کچرو کې سپېره خوره کې پراته وه شي تا بیا زما د خونې په کچرو کې کتلې دي وام څو وارې مې منې کړی چې زما د خونې په کچرو کې مه ګوره جاسوسې بوډۍ وام راځم در څو چې ستا بوډۍ خوري نه مو راځي خود راځم د چا پلار مې هم نسي منې کولی تا ته وایم بې شرمې ژبوره شرمه خو ته ژبوره خو ته خواره ګیانه سې یالا دې ژبه په حل کې پرې که تا دا دې پرېږدي ستا د مور دې پرېږدي
زما د حق ړنده سي مانو ته لاره کوي ور مې ورېله که یا او خود به ته رایله کېږي مکو خالا ما د پښو لاندې کوي 1 منټ ودرېږه خواره سه ستا تر خو لکه ګر سره کښېنم خواره ته سې ویرې زما د زوی په پرته ګر سره مه کښېنه نو ټوله تیاره تېره سي